زوز بلنه ورکم ډیر محترم مرشد رهنما سید الاسقیاء افتاب الولایت فخر الاولیاء زینت الاتقیاء عزت المآب منبع الفیوز والبرکات شیخ القرآن والحدیث پیر طریقت رہبر شریعت ولی ابن الولی قاری بشیر احمد مدنی صاحب ته بلنه ورکوم چې د میک خواته تشریف راوړي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد سابقا نوره وآخرا ظهوره ورحمة للعالمين وجوده وبارك وسلم. عزت مندو حاضرین و اوریدن کو دا اللہ جل شانہ لوی فضل او احسان دے بمونگو تاسو چی داسی او محفل او مجلس چی داغی نسبت آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تکیگی باقی کہ اللہ تعالی منتد شرکت موقع نصیب کا اللہ تعالی دے زمونږ استاسو دا شرکت په خپل دربار کې قبول کړي او د داسې مجالسو چې کوم برکات او فیوزات یې هغه دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي. ورونو د الله تعالی حبیب صلی الله علیه وسلم هغه مبارک دنیا ته په ربیع الاول کې تشریف راوړی دی. نو په دغه مناسبت مسلمانان د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ولادت و سعادت او د سیرت طیبه مبارکه مجالس جوړي محافل جوړي او کانفرنسونه جوړي. د ځینې خلکو داسې سودای چې هغه وایي ک کانفرنس ورته وي ک د سیرت جلسه ورته وي او قبل داسې د اجتماع او نوم ورته کېدی نو هغه ورته د ثواب کار ښکاري. خو که چا ووایي چې دا محفل د میلاد شریف محفل دی نو بیا د هغې طبیعت خراب شي. د میلاد دې ټکي سره نه لګي حالانکه د الله جل شانه کلام چې تاسو ګورئ تلاوت کوئ نو دا ولدا یلیدو ټکي یلد لم یلد ولم یولد ووالد وما ولد یلد یولد والد ولد دا ټکی په قرآن شریف کې شته خو د کانفرنس ټکی پکې نشته. ولد پکې شته والد پکې شته لم یلد هم پکې شته لم یولد هم پکې شته دی. خو کانفرنس دا الله د کلام یو سل او سوار له سورتونه دي سر نه را شروع کوي اخره پورې یو ځای کې پکې د کانفرنس ټکی نه دی راغلی. داسې د احادیثو مجموعه د پیغمبر علیه السلام مبارک ارشادات هغه چې مونږ ګورو بخاری شریف مسلم شریف ابو داود شریف ترمذی شریف
نسائی شریف، ابن ماجہ شریف، مسند امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ، مسند امام اعظم رحمت اللہ علیہ، مصنف ابن ابی شیبہ، نور داسې د احادیثو کتابونه چې مونږ ګورو تر اوسه پورې داسې د حدیثو یو کتاب زمونږ د نظر لاندې نه دی راغلی چې په هغې کې د کانفرنس ټکې وي. هغې ته مونږ ناجیزه نه وایو. زمونږ د آقا صلی الله علیه وسلم په نوم باندې د هغه د سیرت طیبه په باره کې که کانفرنس جوړیږي هغه مونږ د ثواب کار ګڼو او هغې کې مونږ شرکت کوو، ناروا او ناجیزه ورته نه وایو. خو چې کوم خلک د میلاد ته ناروا او ناجیزه وایي او کانفرنس د ثواب کار ګڼي، هغې ته دا وایو چې دا د میلاد ټکې دا مونږ تاسو ته د احادیثو په کتابونو کې ښودلی شو، خو تاسو مونږ ته د کانفرنس ټکې په احادیثو کې نه شئ ښودلی. یولد ټکې، میلاد ټکې، مولود ټکې دا ټول په احادیثو کې شته دی. نو کانفرنس د حضور پاک صلی الله علیه وسلم متعلق جوړیږي، دا هغه مبارک د صحابه او شان بیانېږي، د اهل بیت تقدس بیانېږي، جهاد بیانېږي، هجرت بیانېږي، عظمت قرآن بیانېږي، دا ټول د ثواب کارونه دي. نو که میلاد شریف څوک وکړي نو په دې کې کم داسې کار د خرابې او د اعتراض پیدا شي. نورونو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم تذکره هغه باعث خیر او برکت، رحمتونه ورسره نازلیږي. داسې مجالسو ته ډېر شوق او ذوق باندې او محبت سره تلل پکاري او دا دعا پکاري چې پروردګار د دې مجالسو هغه برکات او فیوزات زمونږ نصیب کړي. او د ادب مظاهره پکاري، چرته بېادبي ونه شي. د ادب محفلي د بېادبۍ ارتکاب چرته ونه شي. زمونږ د امت اکابر، مشایخ کرام، ائمه حضرات، هغوی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د هغه مبارک تذکره څومره ادب سره کړې ده، د هغه مبارک احوال څومره ادب سره ذکر کړي دي، د هغه مبارک طرف ته منسوب اشیاء څومره چې دي د هغې انتهایی ادب کړی دی. تر دې چې د دینی مسلې تپوس به چا په لار کې د یو عالم نه وکړو ورته به یې وروره یو ځای کې به کینو په ادب او په احترام باندې. نو د الله د دین مسله ته مانه تپوس کې نو په ادب او په احترام باندې د هغې سوال او د هغې جواب پکار دی. امام مالک رحمت الله علیه هغه ته به چې چاوي چې میلمه راغلی دی تاسو سره کار دی، هغه به تپوس وکړي چې میلمه نه تپوس وکړي چې څه کار دی، که څه عامه خبره ده، څه عام سوال جواب دی، امام مالک صاحب به فوراً راووتو. او که هغه سړي به وي چې زه خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث مبارک متعلق پوښتنه کوم د امام مالک رحمت الله علیه نه، نو بیا به امام مالک رحمت الله علیه غسل وکړو او به لامبل صفا ستره کپڑے به واچولې، خوشبوئی به ولګوله، درود شریف به وې او ډېر په ادب او په احترام باندې به هغه میلمه ته بار راووتو او هغه ته به وروره څه تپوس کوي چې زه د هغې د جواب کوشش وکړم. ادب او احترام د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک طرف ته د منسوبو څیزونو د هغه مبارک متعلق د محافل چې جوړیږي دا هم د دې ادب د پیدا کېدو دپاره جوړیږي او د محبت د زیاتېدو دپاره جوړیږي او د اطاعت د اتباع د جذبې د زیاتولو دپاره جوړیږي. نور هېڅ غرض په دې کې نه. په دې محافلو کې، په دې مجالسو کې، په دې پروګرامونو کې مقصد دای چې د امتیانو د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره تعلق هغه مضبوط شي. بس همدغه یو مقصدی په هغې کې چې الله جل شانه
خپل حبیب صلی الله علیه وسلم مونږ ته را لېږلی دی او د دې دپاره را لېږلی دی چې دا خلک دی د مبارک غلامی اختیار کی د الله رضا به اله نصیبه کیږي. هغه مقصد اصلی حاصلول د دې مجالسو د دې محافلو غرض او مقصد دی. اوس که مونږ محافلو کې شرکت هم کوو، مجالسو ته ځو او د پیغمبر علیه السلام شریعت او د هغه قانون د هغه سنت د هغه طریقې د هغې د خپلولو مونږ سره فکر نی، د هغې مونږ کوشش نه کوو، نو دې اظهار محبت سره دعوی سره دلیل او ثبوت نشته دی. د محبت دعوه دلیل غواړي او ثبوت غواړي. نو چې د چا پیغمبر علیه السلام سره مینه او د مینې دعوه کوي نو په ثبوت کې به اتباع پیش کوي، ځکه د دنیا په یو عدالت کې داسې دعوه نشي منلی چې هغې سره ثبوت نی. نو چې یو سړی د پیغمبر علیه السلام د محبت دعوه کوي نو د هغې ثبوت او دلیل به دای چې دی به تابعداري کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. لو کان حبک صادقا لأطعته فإن المحب لمن يحب مطیع. کچری ستا د محبت دعوه د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم سره رښتونی وي نو ته به خامخا د هغه تابعداري کې، د هغه د شریعت پابند به، د هغه مبارک تعلیمات د هغې د خپلولو به کوشش کې، ځکه چې فإن المحب لمن يحب مطیع. محبت کوونکی چې چا سره محبت کوي د هغه تابعداري، د هغه فرمان برداري. او چې وی خبرې دې ښې دي خو نه منم، خبرې راته ښې کې خو منلو ته تیار نیمه، نو دې ته محبت هم نه وی او دې ته تابعداري هم نه وی او دې ته غلامی هم نه وی. سلطان محمود غزنوی هغه سره یو خادم، مشهور خادم دی ایاز. دی محمود غزنوی یو قیمتي ملغلره مخې له کېښوده او وزیرانو ته، افسران د حکومت، مشران د حکومت هغه راغواړي او ورته وایي دا ملغلره ماتول پکار دي. وزیر صاحب راغو ویې کته یاره دا خو ډېره قیمتي ملغلره ده، زما په خیال خو به دا د دومره لکو روپو ملغلره یي، دا خو ماتول نه دي پکار. وزیر صاحب لاړو، بل وزیر رالو، هغه هم وی چې دا خو ماتول نه دي پکار، دا خو ډېره قیمتي ده، دا خو بیت المال لپاره پکار ده، داسې قیمتي ملغلره ماتول خو ما ته صحیح کار نه ښکاري. هغه هم دغه شانتې رخصت شو. بل سړی هغه هم وایي دا ماتول نه دي پکار، چې څومره وزیران او افسران د حکومت هغه ټول وایي چې بادشاه سلامت، ستا خبره مونږ اورېده، خو دا ملغلره دا د ماتولو قابله نه ده، د دې ماتول ښه نه دي، دا مه ماتو، نقصان دی، تاوان دی، حکومت ته به نقصان رسي. د ایاز نمبر رالو، ایاز را مخکې شو، هغه ته حکم د بادشاه معلوم دی چې محمود غزنوی وایي دا ملغلره ماتول غواړي. د ایاز نمبر راځي، یو کاڼې لاندې کیدي، بل پې د پاسه را خلاصوي ورته، هغه ملغلره تس نس لاړه. وزیران سخت خفه شو، وی ګوره مونږ وی چې دا ایاز د بادشاه خیرخوا نه دی، مونږ به وی چې دا ایاز صحیح سړی نه دی. وګوره بادشاه ته به نن پته ولګي چې ایاز تا ته څومره نقصان در ورسولو، څومره قیمتي ملغلره وه، یو وزیر هغه نه ماتوله، یو افسر د هغې د ماتولو جرأت نشو کولی. او د ایاز خو د بادشاه په خزانه لو پروا نشته دی چې بادشاه وی ماته کې نو د پکې یو سکند هم تاخیر نه کو، بل کار نه کو، د خولې نه سروم نه وستو او هغه قیمتي ملغلره تس نس کا. نن به د بادشاه د نظره ایاز وغورځېږي. بادشاه ایاز ته وایي د ټول وزیرانو، سردارانو، هوښیارانو ملغلرې ماتولو نه انکار وکړو. یو تپه کې داسې را پیدا شوې چې رالې او مخې سره دې ملغلرې ته کاڼې را خلاص کو او تس نس دې کا.
ایاز وته چې بادشاہ زم د دې ملغلر په قیمت باندې پوهیدم چې دا ډیره قیمتي ده د دې څومره قیمت ته ماتم د اندازه وا خو بادشاہ ما د ملغلر قیمت تم کته او ستا حکم تم کته یو خو ستا حکم او بل خو یو ملغلر او قیمتي نو ما وی ز ملغلر ماتول شم خو ستا حکم نشم غرزولې د ملغلر ماتول را آسان دي خو ستا حکم غرزول را تګران دي تاوان دی خو هغه ډیر تاوانو چې ته مې خفه کړې وې او ستا حکم مې غرزولې وې نو چې د محمود غزنوي غلام دی ایاز او هغه د محمود غزنوي حکم نه غرزوي او مونږ د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم داغه حکم داغه مبارک فرمان داغه مبارک تعلیمات داغه مبارک ارشادات هغه سره مونږ څه سلوک کوو د خپل نفس منو د شیطان منو د یار دوست منو د خلکو منو او د خدای د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حکم هغه شاته غرزو او بیا موي زه امتی ما وعاشق رسول یم الله دې دغه دروغونه مونږ وساتي او په صحیح معنو کې عشق رسول صلی الله علیه وسلم دې الله تعالی زمونږ نصیب کړي ام حبیبه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین ده او ام المؤمنین امهات المؤمنین دا ازواج د پیغمبر علیہ السلام دا میاندې دي د مؤمنانو نو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا د ابو سفیان لورو ابو سفیان صاحب دغه وخت کې لا ایمان نور وړي رالو د خپل لور ملاقات لپاره او لور مبارکه د حضور پاک صلی الله علیه وسلم په نکاح کې د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها نشي یو لور خپل پلار ویني په خپل کور کې د خپل کور په دروازه باندې را دن نشي پلار نو څومره به د لور د پلار ته خوشحالي چې هغه د زما پلار رالو څومره به د ملاقات هغه په انتظار باندې او یقینا ام حبیبه رضی الله تعالی عنها به د خپل پلار په لیدو باندې خوشاله شوي خو چې کله ابو سفیان کې ناشتل غواړي په کټ باندې په بستر باندې د چا بستر د دوالو جهانو د سردار مبارک بستر عامه بستر نه ده هغه بستر مبارک چې باغی باندې رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم مبارک ناشته کړی دا هغه مبارک په آرام فرمایلی دی هغه مبارک ته نسبت کیږي هغه مبارک بستر غوړېدلې ده ام حبیبی رضی الله تعالی عنها چې وکتل چې زما پلار ابو سفیان دی بستر باندې کې ناشتل غواړي ام حبیبی رضی الله تعالی عنها زر زر غ بستر اونغختا یو طرف ته کې خو ابو سفیان دا ټول منظر ګوري ورته وی لوري ملما چرش یا خپلوان راشي یا مشران راشي نو که په یوځای کې بستر نینو خلک زر په منډه بستر وروړي او وی غوړی چې ملما په هغه باندې کینی بالغ وته وروړي چې ملما هغه ته ډډه ولګي او تا تیار غوړېدل بستر را غونډه کا وغد یو طرف تک دا بستر زما لایق نه وو که زه د دې بسترې لایق نه وم اخر وجه سوا ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها هغه فرمای دا بستر د دوالو جهانو د سردار مبارک بستر ده دا د هغه مبارک بستر مبارک دی د حضور پاک صلی الله علیه وسلم هغه مبارک بدن مبارک دی سره لګیدل دی هغه مبارک بدن چې هغه اوسم په کوم ځای باندې لګیدل د زمکه په کوم ټوکړه باندې چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم بدن مبارک پروت دی زمونږ د سلور واړو مذهبونو د امامانو د ټولو علماء حق په دې باندې اتفاق دی چې هغه ټوکړه د زمکه هغه د ټول مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د ټول مسجد حرام د بیت الله شریف او د عرش معلا نم افضل ده هغه ټوکړه چې کوم ځای
جسم اقدس نبی کریم صلی الله علیه وسلم پروت دی، هغه د عرش معلا نه افضل ده. هغه مبارک بدن هغه چې یو بسترې باندې لګېدلی دی، هغه مبارک بستره هغې باندې یو خیر مسلم څنګه کېناستی شي؟ تا خو اسلام نه دی قبول کړی، مسلمان نه نو چې اسلام دی نه دی راوړی، کفر دی پرېښی نه دی، نو د پیغمبر علیه السلام مبارک په بسترې باندې د کېناستو اهلیت نه لري. دې ته ویلی شي محبت او ادب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، چې د هر چا نه درته زیات شي هغې ته محبت وي. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه مبارک شو کتل مخامخ مخالفینو کې زوی دی د کفارو د طرف نه راغلی دی، هغه وخت کې لا مسلمان شوی نه و دا زوی. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وکتل چې زما زوی دی او د کافرانو د طرف نه مسلمانانو سره جنگېدو دپاره راغلی دی، نو توره یې راوویسته ورپسې ور روان شو. بیا پیغمبر علیه السلام مبارک ایثار کو. وروستو وخت کې بیا چې کله هغه زوی مسلمان شوی دی، نو هغه زوی ورته یو ځل وایي چې پلاره یو مکوه، ما په تا باندې که ګزار کولو نو کول مې شو، خو بیا مې دا خیال رالو ما وې دا مې پلار دی، نو تا باندې هغه وخت کې ما ګزار ونه کړو. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل چې که ما ته په دغه وخت کې دا مکمل او شوی وي چې ما په تا باندې د تورې ګزار کولی شو، نو ما به خامخا په تا باندې ګزار کړی، ما به دا نو کتلی چې دا زما زوی دی، ځکه هغه وخت کې ته د کافرانو د طرف نه د مسلمانانو خلاف جنګېدې، نو ما دې ته بیا نه کته چې دا مې زوی دی او په ده باندې زه توره نه اوچتم. حضرت مصعب ابن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه مبارک خپل رور قتل کړی دی، ځکه رور د کافرانو د طرف نه جنګېدو او دا د مسلمانانو سپاهی دی او مجاهد دی، صحابي دی، نو د په هغه باندې باقاعده ګزار کړی دی. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه د خپل ماما عاص ابن هشام مقابلې ته راوتی دی. ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ هغه په خپل پلار پسې توره راایستې ده. حضرت عبدالله صاحب د خپل پلار ابن عبدالله ابن سلول مقابلې ته راوتی دی او توره یې ورپسې راوست. هغه ویلي چې دا صحابه چې دا ذلت والا دي دا به موږ د مدینې منورې نه بار کوو. دیزی ورته توره راویسته، وایي داسې ووایه چې مونږ ذلیله یو مسلمانان معززه دي، او که داسې دی ونه وي نو دا سر د نه قلم کوم. د پلار نه او د مور نه او د زوی نه اولاد نه د ښځې نه د هر څه نه چې درته زیات شي، دې ته ویلی شي کامل محبت. الله تعالی دې دغه کامل محبت زمونږ نصیب کړي او اتباع د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک سره صحابو چې کوم محبت کړی دی. حضرت سعد رضی الله عنه یو صحابي دی، پیغمبر علیه السلام مبارک د کور ته تلو د ملاقات لپاره، نو طریقه دا ده چې د بهر نه به سړی آواز وکړي چې کور کې څوک شته نشته دی، یو آواز به وکړي، یو طرف ته به ولاړې، بیا انتظار وکړه، دویم آواز وکړه، بیا لږ انتظار وکړه، بیا دریم آواز هم وکړه، نو که جواب درته میلاو نشو نو بیا لاړ شي. دغه طریقه ده. حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د حضرت سعد رضی الله عنه کوڅې ته رالو. دا صحابه څومره بختور خلک چې د دواړو جهانو سردار مبارک به هغې ته رالو، ورسره به میلمه شو. वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं. چرته مونږ او چرته زمونږ کورونه او ګوره د دواړو جهانو سردار مبارک هغه د لامکان والا هغه عظیم الشان ملما هغه د هغې ملمه کېږي. څومره عزتمن خلق د صحابه رضی الله تعالی عنهم ورضوا عنه. حضرت سعد رضی الله عنه په کور کې موجود دی، زویم ناست دی او د دواړو جهانو د سردار مبارک آواز باغی څنګه نه پیژندو. سوال نه پیدا کیږي د خپل محبوب آواز هغه په عاشق څومره ښه لګي، څومره خوږ لګي.
حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې دروازې ته د حضرت سعد ودرېدو وته فرمای السلام علیکم یا اهل البیت، اے د کور خلکو پتا سو باندې د سلامتی ای. حضرت سعد رضی الله عنه کور کې ناشته زوی موجود دی، اوازم پیژنې چې پیغمبر علیه السلام مبارک دی او پروغونته وی وعلیکم السلام یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، پتا سو د سلامي اے د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم. لګ انتظار شو، پیغمبر علیہ السلام بیا فرمایل السلام علیکم یا اهل البیت، اے د کور خلکو پتا سو باندې د سلامي. حضرت سعد سے پروغونته وی وعلیکم السلام یا رسول الله فداک ابي و امي، مور پلار مې د قربان شه د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم پتا سو د سلامي روغونته. او دا زوی چې دینو داغه کشر دی، داغه حوصله چې ونه هغه بس بیا بی قابو شو، هغه پلار داسکه د دوړو جهانو سردار مبارک دی، زمونږ دروازې ته راغله دی، هغه مبارک په مون سلام اچي او تن خپل دروازې ته منډه کې او نو ما پرې دی چې ز باروزم او پیغمبر علیہ السلام ته دروازه کولاوکم چې راځي یا د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم. پلار وته خاموش کېدلو د پاره وته وي چې په دریم ځل بیا پیغمبر علیه السلام فرمایل السلام علیکم یا اهل البیت، او بیا لږ ساعت تیر شو، پیغمبر علیه السلام مبارک روان شو. په دې کې ورپسې حضرت سعد رضی الله عنه ورمنډک ورالو پیغمبر علیه السلام مبارک ته مخامخ شو، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي تاسو زما کور کې قدم مبارک کېدی. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمای چې ما خودري आवाजونه السلام علیکم یا اهل البیت می یوزلوي بیا می وی بیا، او طریقه دا ده چې درې پیری आवाज وکي او څوک आवाज در نکینو بیا سړی لاړ. حضرت سعد رضی الله تعالی عنه هغه یې د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم ستاسو دا مبارک आवाज می پړم بیزل باندې اوریدل دي او په دویم ځل می اوریدل دي او په دریم ځل باندې می هم اوریدل دي، خو په دې لالچ کې می درته په زور جواب نه درکولو. ما وی چې ستاسو په دې مبارک خله باندې ما د پاره بیا بیا السلام علیکم او ویل شي. السلام علیکم مونږ ته څوک وایي؟ دا خو د عام خلکو السلام علیکم نه دی، دا خو د هغه چا السلام علیکم دی چې د چا د خاطره الله تعالی دا تمام جهان پیدا کړی دی. هغه مبارک هستی دا هغه مبارک خلینا د السلام علیکم دغه خشته مبارک کلمات روزي د خپل امتیانو د پاره. نو ما وی چې څومره ډیر زل استاسو د خلی مبارک نه زمونږ د پاره دا د السلام علیکم ټکی راوزي، نو دا به زمونږ د پاره ډیر باعث د خیر او د رحمت. حضرت ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ یو صحابی مبارک د تبوک غزا ته د دوړو جهانو سردار مبارک تشریف یوړو، صحابه مبارکان ورسره دي. مدینه منوره کې منافقان چونو اغی پاتې شو، یو څو مسلمانان هم پاتې شو. ابو خیثمه رضی الله عنه دې پاتې دي چې دا سنور پریوتو ته شو، فکر ورسره زیات شو چې د دوړو جهانو سردار مبارک جهاد ته تللی دی، صحابه ورسره تللی دي او زلانیم تللی زه دلته کې ګرځم، ما ته پکار دی چې زر لاړ شم ځان ورسو. کور ته رالو او سخت د ګرمۍ موسم دی، ډېره تیزه ګرمي ده. ابو خیثمه رضی الله عنه چې کور ته دروازې ته راورسېدو نو مزیدار سورې دی په کور کې، بوټي دي او کجوري دي پخې شوي دي، یخې اوبم دي او کور والاو په ځمکه باندې ښه مزیدار چړکاو هم کړی دی، کوټه او کور یې ښه یخ کړي دي. نو چې د بهر نه ستړی ستومانه سړی راشي او د ګرمۍ موسمي، نو د هغه به څومره زړه غواړي چې دې راحت ته ورسم، اوبه وڅښم، دمه وکړم، سوري ته کښېنم، کور ته راورسېدم، بچو سره کښېنم، د هغه به څومره خواهش. خو دغه ابو خیثمه رضی الله عنه دې دروازه کې ودرېدو، د خپل کور ته او د منظر ته ګوري چې زما کور کې سورې دی، زما کور کې یخې اوبه دي، بیبي مې هم ده، بچي مې هم دي او ستړی راغلی یم، کور کې دمم کولی شم. خو بل خوا ورسره فکر دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک
هغه مبارک په دې ډیره سخته ګرمۍ کې د الله د دین د حفاظت لپاره او د دین د اشاعت لپاره او د دین د خدمت لپاره هغه په دې ګرم شګو کې او په دې سخته ګرمۍ کې په دې صحرا کې هغه مبارک په سفر باندې تللی دی، صحابه ور سره دي، د تبوک میدان ته ځان رسوي. او ابو خیثمه ته په سوري باندې کېنې، ته به د بچو سره کېنې، ته به یخې اوبس کې، ته به زورېږه کجورې خورم. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ هغه په یو تیلې کې ځان سره کجورې واغشت. کور خلکو ورته ووی چې روټۍ لږه وخوره ځان موړ که بیا بلاړ شي. هغه سوال نه پیدا کېږي. د دوالو جهانو سردار مبارک هغه د په سفر رواني او ابو خیثمه د په کور کې کینی، دا نشي کېده. ابو خیثمه رضی الله عنه په اوخه باندې کېناست او روان شو او په تیزه باندې په بنډه باندې اوخه غلای د دوالو جهانو د سردار مبارک قافلې ته ځان رسي. او چې څومره نزدیکیږي دومره هغه رفتار د اوخه تیزیږي، دوړي اوچتیږي. لښکر والو چې په شا باندې وکړه خپلو کې وایي یاره څوک را روان دی، څوک دی دوړې خیږي او تیز رفتاره دی، څوک ډېر په عبادت باندې را روان دی چې دا به څوک. د دوالو جهانو سردار مبارک هغه مبارک و فرمایل کن ابا خیثمه، خدای دیو کې چې دا ابو خیثمه. د دوالو جهانو سردار مبارک غوښتل چې ابو خیثمه راورسي او موږ سره په دې مرګتیا کې شامل شي. ابو خیثمه رضی الله تعالی عنہ راورسېدو، د دوالو جهانو د سردار مبارک قدمونو ته ځان راورسول. دیتا عشق وی، دیتا محبت ویل کېږي. نو دا محافل او مجالس دا د دې د پاره جوړیږي چې محبت پیدا شي او محبت زیات شي او د اتباع جذبه پیدا شي. او په مونږ کې چې کمی کمزورې دي د شیطان د وجې، د نفس د وجې، د ماحول د وجې، د خلکو د وجې، د دستور د وجې، د رواج د وجې، د دې وجوهاتو په بنیاد چې څومره مونږه د خپل مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه خلکو د لری کولو کوشش کړی دی چې هغه مادي کوششونه مونږه ناکامه کړو، هغه جالونه، هغه دامونه هغه مونږه اوشلو او دې حقیقت ته ځان ورسو چې به مصطفی برسا خیش را که دی همه اوست اگر با او نرسیدی تمام بوله حبیس. هغه مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بغیر داغه د محبت او داغه د اتباع نه بغیر زمونږ مسلمانی نشي ثابته دي، نشي کامل دي. میں جب تک کٹ نہ مروں خواجہ بدحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. چې کومه پورې ما د دوالو جهانو د سردار مبارک د ذات اقدس لپاره هر قربانه د غاړه نه خي هغه پورې زما ایمان کامل دی نشي. نو الله تعالی دې زمونږ کامل ایمان نصیب کړي. او الله جل شانه دې د دې محفل ټول شرکاو ته او انتظامیه ته او پیر صاحب ته د غي ملګرو ته جزای خیر ورکي او د دې مجالسو چې کوم غرض او مقصد اصلي دی هغه کې دی الله تعالی زمونږه کامیابی نصیب. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.